الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د قزاقستان هیواد لومړی وزیر مرستیال په مشرۍ راغلي پلاوي د ترکمنستان هیواد پلاوي او د هغه مشرتابه د اسلامي امارت مسؤلینو د خصوصي سکتور نمایندګانو د رسنیو استازو او د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې نن په افغان قزاق نړیوال نندارتون کې له تاسو سره ګډون کوم. دا په څه کم یو کال کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ دوهم نندارتون دی چې لومړی یې په استانه او د دوهم یې دا دی په کابل کې پرانیسته کړو چې د دواړو هیوادونو کورني تولیدات او محصولات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. تېر کال د قزاقستان په مرکز کې قزاق افغان نندارتون ترسره شو چې افغان صنعتکارانو او پانګوالو خپل تولیدات او محصولات پکې نندارې ته وړاندې کړل. د دې نندارتون په پای کې د دواړو هیوادونو د صنعتکارانو او پانګوالو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شول چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او د صنعت د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام. د دواړو هیوادونو د ګډو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په موخه نن ورځ د قزاقستان هیواد د لومړي وزیر مرستیال په مشرۍ حکومتي او خصوصي سکتور استازو په ګډون لوړرتبه پلاوي په کابل کې د افغان قزاق د دوهم نړیوال نندارتون د پرانیستي شاهد دي. په نندارتون کې یې له ګډون څخه مننه کوو. د داسې نندارتونونو موخه د دواړو هیوادونو تولیدات او محصولات یو بل ته معرفي کول دي او په پایله کې یې کیفیت او کمیت ته هم توجه ور اوړي. د دغو نندارتونونو له لارې به د دواړو هیوادونو صنعتکاران او سوداګر وکولی شي چې د بېلابېلو تولیداتو او محصولاتو په برخه کې تړونونه وکړي او د یو بل له تجربو ګټه پورته کړي. دا چاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې زیاتېدو او صنعت برخې د پرمختګ په برخه کې مهم رول ترسره کړي. له قدرمنو هیوادوالو غواړم چې په دې نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شوي افغاني توکو ترڅنګ قزاقي توکي هم واخلي. باید ووایم چې موږ پرون د قزاقستان له ښاغلي هیئت سره ډېر ښه ګټور مجلس درلود او ولس ته د ښه معیاري او اسانه خدماتو وړاندې کولو او نورو بېلابېلو اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او ترانسپورټي مسایلو بحث مو وکړ چې له جملې یې یو مهمه د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د شبکې غځولو موضوع وه. اسلامي امارت د سیمه ییز اتصال دې پروژې ته د اهمیت په سترګه ګوري او هر ډول ملاتړ ته یې چمتو دی. داسې او نورو سترو اقتصادي پروژې ته په افغانستان کې اوس تر بل هر وخت ښه بستر مساعد دی او د پانګونې نور ګڼ فرصتونه رامنځته شوي دي. په افغانستان کې کورني او بهرني پانګونې ته د زمینې په برابرولو سره نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم دلته پانګونه کولی شي چې ښه بېلګه یې د کانونو د تیلو استخراج، صنعتي پارکونو، برېښنا تولید او نورو سکتورونو کې له افغان پانګوالو سره د
د آسیایي او اروپایي هیوادونو د پانګوالو ګډه سرمایه ګذاري ده. د برېښنا کانونو، زراعت، ترانسپورټ، زیربناو، مخابراتو، ټکنالوژي او روغتیا ترڅنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې پانګونه د دې هیواد اړتیا ده او موږ په دې برخه کې د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرنیو پانګوالو ته هم د پانګونې زمینه برابره کړې ده چې ښه بېلګه یې د روان 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د 16 میلیارد افغانیو په ارزښت د نوو زیربنایي پروژو پرانیسته وه چې په پایله کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په پای کې یو ځل بیا له ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو خصوصا له افغان کزاک پانګوالو څخه غواړم چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابروي او بشپړ ملاتړ یې کوي. د توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.